بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لارې. درنو اوریدونکو، څلورم څیز چې په هغه باندې الله رب العزت موږ د ګناهونو نه ژغوري او الله رب العزت مو د نیکانو خلکو د صحبت نه برخمن کوي، هغه ښه چاپیریال دی. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة نساء کې 9 آیت کې فرمایي: ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الله فرمای بشک هغه کسان چې ملائکې روحونه اخلي په داسې حال کې چې هغوی خپلو ځانونو سره ظلم کړی، یعنی هجرت یې نه دی کړی، هغوی به ورته ووایي تاسې چیرې وئ؟ دوی به وایي موږ خو په ځمکه کې کمزوري کړي شوي وو. بیا به ملائک ورته ووایي آیا د الله ځمکه پراخه نه وه تر څو تاسې پکې نورو ځمکو ته هجرت کړی وی؟ سعید بن جبیر رحمه الله فرمای کله چې په کمې ځمکه کې ګناهونه کیږي نو له هغه ځایه ووځه او بیا یې د الله رب العزت په کلام کې د دې آیت دا جمله ولوستله چې الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها. آیا د الله ځمکه پراخه نه وه تر څو تاسې ورته پناه وړې وی؟ امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې آیت لاندې لیکي: وفي هذه الآیة دلیل على هجران الارض التي يعمل فيها بالمعاصي. په دې آیت کې دلیل دی په پریښودلو د هغې ځمکې چې ګناهونه پکې ترسره کیږي. استاد سعید حوی رحمه الله لیکي د سلف و صالحینو دا عادت و چې له ګناه څخه به یې تیښته کوله، چې دا دلیل دی په دې چې په کم ځای کې ګناهونه زیات شي او د خیر کارونه پکې کم شي نو په دغسې ځای کې بیا چاته د اوسېدلو عذر نشته، هغه ځای به پرېږدي. ځکه الله رب العزت فرمایي الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها. او که یو څوک د عیال، کورنۍ او یا کمبل تړاو په وجه په هجرت کولو باندې نه توانیږي نو بیا ورته په کار نه ده چې په دغسې حالت باندې خوښ اوسي او یا ځان ډاډه او مطمئن وبولي، بلکې پر هغه لازم ده چې زړه یې ورباندې خفه او تنګ وي او په مسلسل ډول داسې ووایي ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. ای زموږ پالونکیه، ای زموږ پروردګاره موږ وباسه له دې قریې او له دې کلي څخه چې خلک یې ظالمان دي، چې ستا د حکمونو او ستا د اوامرو نه سرغړونه کوي. دا ځکه چې کله په کوم ځای کې ظلم او ګناهونه عام شي هلته مصیبتونه عام کیږي او ټول خلک د تباهي سره مخ کیږي، چې بیا دغسې عذاب اطاعت کوونکو ته هم شامل وي، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې د انفال په صورت کې 25 آیت کې فرمایي واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة. الله فرمایي او ویریږئ له هغه آزمایښت او عذاب څخه چې له تاسې به یوازې ظالمانو ته نه رسیږي بلکې عام به وي. نو معلومه شوه چې د دین د نقصان په کارونو او سببونو کې هیڅ قسم خوښي او رضایت نشته دی او نه باید څوک ورباندې په هیڅ حال کې خوښ او راضي شي. نو که په یوې کورنۍ کې پلار، مور، ورونه او ورېرونه ژوند کوي، ځینې کسان په دوی کې د الله د حکمونو نه سرغړونه کوي، یا حرام کوي
یا د سود کاروبار کوي یا بیلمازه وي، نو دا ټوله کورنۍ دی د الله رب العزت د عذاب نه وویریږي چې کله د الله عذاب راغی بیا یوازې هغه نافرمان ته نه رسیږي، ټول به پکې راګیر کیږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ارشاداتو کې موږ ته له پخوانیو قومونو څخه د یو داسې کس قیصه ذکر کړي چې د بد چاپیریال په غیږ کې 9 نوي انسانان وژلي ول، او چې کله د هغه ځای یو عالم ته مراجعه وکړه تر څو د توبې په اړه ورڅخه وپوښتي، هغه عالم ورته یو راهب وښودلو چې هغه ته ولاړ شه او د هغه نه پوښتنه وکړه. کله چې دا کس هغه راهب ته راغی، هغه ته ویلې چې یو چا 9 نوي قتلونه کړي وي، آیا د هغه لپاره د توبې قبلېدل شته؟ هغه راهب ورته وویلې نه، نو هغه یې هم ووژلو چې په دې سره 100 کسان پوره کړو. بیا یې د خپلې سیمې یو بل عالم ته مراجعه وکړه، هغه ورته یو پوه او عالم شخصیت وښودلو چې باید هغه ته د دغې پوښتنې لپاره ورشي. کله چې هغه ته ورغی وی ویل آیا د هغه چا توبه به قبوله شي چې 100 نفسونه یې وژلي وي؟ هغه وویلې هو، ستا او د توبې ترمنځ څوک پرده کیدلی شي؟ فلانۍ ځمکې ته ولاړ شه، هلته داسې خلک دي چې د الله عبادت او بندگی کوي، نو ته هم ورسره په عبادت او بندگی کې مشغول شه او خپل وطن ته مه راګرځه، ځکه چې هغه بده ځمکه او بد وطن دی، دا ځکه چې د الله د حکمونو نه پکې سرغړونه کیږي. همدا و چې دغه سړی د هغې ځمکې په لور روان شو. کله چې نیمایي لارې ته ورسید نو د مرګ نیټه یې راورسېدله او د رحمت او عذاب ملائکې د روح په اخیستلو کې یو تر بله په جګړه شو. د رحمت ملک وویل دی د زړه له کومې الله تعالی ته د توبې ویستلو لپاره را روان شو. د عذاب ملک وویل دا خو داسې څوک دی چې د خیر او نیکي هیڅ یو کار یې نه دی کړی. په دغه وخت کې یوه ملائکه په انساني شکل کې راغله، نو د دواړو ډلو هغه په خپلو منځونو کې فیصله کوونکي وګرځول. هغې ملایکې وویل د دواړو ځمکو ترمنځ مسافه اندازه کړئ، کومې ځمکې ته چې دی ډیر نږدې وي د همغه له خلکو څخه دې وګرځول شي. کله چې مسافه اندازه کړی شو ولیدل شو چې دغه کس هغې ځمکې ته ډیر نږدې و کومې ته چې د ورتللو اراده کړې وه. نو په همدې سبب د رحمت ملائکو روح واخیستلو. او په بل روایت کې خو راځي چې الله رب العزت دې طرف ځمکې ته وویلې چې ته لنډه شه او هغه طرف ته الله وویلې چې ته اوږده شه. په دې کې شک نشته، دا تجربې ثابته کړي که څومره نیک انسان وي چې کله هغه په فاسد چاپیریال کې واړه وي، نو په هغه چاپیریال کې چې کوم ګناهونه ترسره کیږي، کوم چې د الله د حکمونو او د اوامرو نه سرغړونه کیږي، خامخا به په دې سړي باندې بد تاثیر کوي. یو ورځ نه یو ورځ به دا هم په ګناه کې راښکیل شي. خو که یو ګناهګار انسان په داسې یو چاپیریال کې ژوند غوره کړي چې په هغې چاپیریال کې داسې کسان ژوند کوي چې هغوی د الله نه ویریدونکي دي، خپل ژوند د الله د کلام او د محمد رسول الله د سنتو په رڼا کې تیروي، په ده به مثبت تاثیر کوي، دا به هم د الله د حکمونو پابند ګرځي. همدارنګه د ګناهونو او د فتنو له ځای څخه فرار کول داسې څیز دی چې په دې باندې هم الله رب العزت موږ د ګناهونو نه ساتي. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمای ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین په صورت زاریات کې. پس الله رب العزت طرف ته ورشئ په اطاعت سره، بېشکه چې زه تاسې ته ښکاره ویرونکی یم له عذاب څخه. همدارنګه د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نږدې راتلونکې ده چې د یو مسلمان غوره مال به ګډې وي چې د غرونو څوکو او د باران ځایونو ته به یې د څرولو لپاره بیایي تر څو له فتنو او ګناهونو څخه خپل دین لرې بوزي. ابن حجر اسقلانی په فتح الباری
د دې حدیث لاندې لیکي چې په دې حدیث کې د دې صراحت دی چې دغسې ګوشهنشیني به په آخر زمانې کې بهتره وي او کومه چې د رسول الله زمانه وه نو په هغې کې جهاد کول لازم ول په خاصه توګه چې کله به محمد رسول الله په خپله غذا ته ووتلو نو بیا به له معذورو خلکو پرته په نورو ټولو باندې جهاد کول فرض عین. همدارنګه حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي دا حدیث د ګوشهنشیني په بهتروالي باندې دلیل دی د هغه چا لپاره چې په خپل دین باندې ویریږي او سلف په دې موضوع کې مختلف دي. جمهور ویل دي چې د خلکو سره اختلاط او ګډون بهتر دی ځکه چې په دغه صورت کې د اسلام د شاعرو ادرول د مسلمانانو د ډلې زیاتوالی او هغوی ته بیلابیلې ښېګڼې رسول مرتب کیږي لکه د اړمنو سره مرسته او تعاون د ناروغ پوښتنه او داسې نورې دیني ګټې. او امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې لیکي مختار قول د شوافعو په نزد دا دی چې له خلکو سره ګډون او اختلاط افضل دی د هغه چا لپاره چې په غالب ګمان کې دا نه وي چې زه به په ګناه کې اخته کیږم او که په دې کې ورته کوم اشکال وي او په ګناه کې د واقع کیدلو ډار ورسره وي نو بیا ورته ګوشهنشیني افضله او بهتره ده. خو کله چې عامه فتنه واقع شي بیا په دغه صورت کې ګوشهنشیني ته ترجیح ورکول شوې ده ځکه چې د فتنې په مهال غالبا خلک په ناروا کارونو کې اخته کیږي بیا د دې امکان وي چې عام عذاب راشي او ګنهګار او غیر ګنهګار ټول پکې راګیر شي لکه چې الله فرمایي واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه او وډار شئ له هغې فتنې او عذاب څخه چې له تاسې څخه به یوازې زیاتي کوونکي او ګنهګارانو ته خاص نه وي بلکې ټولو ته به شامل وي. الله رب العزت دې موږ د فتنو او د خپل عذاب نه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. دا چې موږ په وروستنۍ زمانه کې ژوند کوو او دغه وخت د فتنو دی نو باید چې د ایمان او اعمالو ساتنې ته مو پاملرنه زیاته وي او په دې هکله څو مهمو ټکو ته خپله پوره پاملرنه ولرو. اول په هغه صورت کې چې د فتنو ځایونو کې پاتې کیدل مو د دین او ایمان ته خطر لري نو باید چې له داسې ځایونو څخه هجرت وکړو ځکه چې ایمان او اعمال له خطر څخه بچ کول په بل هر مصلحت باندې مقدم او مخکې دی لکه څرنګه چې مخکې تاسو ته وضاحت وشو. او که یو مسلمان ته د فتنو له ځای څخه هجرت کول او یا له آبادی څخه لرې تلل آسان نه وي لکه په اوسنیو شرایطو کې دا ځکه چې صالحه ټولنې او چاپیریالونه ډیر کم دي او که وي نو هجرت کول ورته آسان نه دي او د هر چا له وسه نه دي پوره نو باید هغه تدابیر په کار واچوو په کومو سره چې زموږ د اعمالو او د ایمان ساتنه کیږي لکه دا چې په خپل چاپیریال کې له بدو هم نشینو څخه ګوښهنشیني اختیار کړو. حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایي الوحدة خیر من جلیس السوء یوازیوالی له بد هم نشین څخه بهتر او غوره دی. او جنید بغدادي رحمه الله فرمایي دا قول ابن حجر په فتح الباری کې رانقل کړی د ګوښهنشیني تکلیف ګالل آسان دي د اختلاط له سازشونو څخه او باید چې د اختلاط کولو په صورت کې ډیر محتاط اوسو تر څو په ګناه کې اخته نشو او زموږ نیکو اعمالو ته نقصان ونه رسیږي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای له خلکو سره ګډون او اختلاط کوه خو دین دې مه داغدار کوه. او امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب کې الوابل الصیب من الکلم الطیب کې لیکي د الله تعالی د اوامرو او منهیاتو له تعظیم له نښو څخه دا هم ده چې بنده د ګناه له کارونو د هغې له سببونو او هغې ته د بلنې له وسایلو څخه د ځان په ساتلو حریص وي او هر هغه لار پریږدي چې ګناه ته یې نږدې کوي. مثلا له هغه ځای څخه تیښته وکړي چیرته چې په فتنه کې اچونکي عکسونه موجود وي. له هغه ځایه باید تیښته وکړي چې هلته دواعي د اخلاقي فساد موجود وي تر څو په فتنه او په ګناه کې واقع نشي. امام عبدالقادر جیلانی په خپل کتاب کې الغنیه لطالبي الحق کې لیکي څوک چې مسجد ته زیات تګ کوي نو بخښنه غوښتونکی ورور به وګوري د رحمت راتللو سره به مخ شي
هدایت او لارښوونه له بدي څخه د منع کولو خبرې، پوهه، د ګناهونو پرېښودل، الله او آخرت طرف ته هڅول او له الله څخه ویره او ډار به ومومي. همدارنګه د ذکر او دینی زده کړې په مجلسونو کې ګډون کول هم له فتنو څخه د لرې کېدو لویه وسیله ده. همداراز د نیکانو خلکو او حق پرستو علماو صحبت دا ټول هغه وسایل دي چې د موجوده طوفاني فتنو مخنیوی پرې کیږي. الله دې موږ ته د حق پرستو او د نیکانو علماو صحبت او ملګرتیا نصیب کړي. او نن سبا چې د تبلیغي جماعت لخوا د الله په لار کې د وتلو او د وخت لګولو کم ترتیب وضع شوی دی، په دې باب کې اثر ډیر زیات دی. دویم، له فتنو څخه د ځان ساتنې په خاطر باید په عبادت کې زیات کوشش وکړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی، نیکو عملونو ته بیړه وکړئ مخکې له هغو فتنو چې په مسلسل ډول به د شپې د تیارو او ترږمیو په څیر راځي. بیا به هغه وخت یو بنده سهار مسلمان وي خو بیګا به کافر ګرځي، او یا دا چې بیګا به مسلمان وي خو سبایی به کافر کیږي، ځکه چې دین به د دنیا په لږې ګټې باندې پلوري. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینه بعرض من الدنیا. د دې حدیث شریف مصداق خو په دې وخت کې ډیر ښه څرګند دی. تاسو وګورئ او فکر وکړئ زموږ په ټولنه او په نورو اسلامي ټولنو کې ولې ځینې خلکو خپل دینی ارزښتونه پرېښودل، ولې د کفر غلامي غوره کړه، ولې د ښځو او د نورو ترمنځ په مختلط چاپیریال کې پاتې کېدلو ته ترجیح ورکړه. نو د دې سبب پرته له هغه بل څه کیدی شي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یادونه کړې چې یبیع دینه بعرض من الدنیا، خپل دین به د دنیا په لږې ګټې سره پلوري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د حرج و مرج یعنی د جنگونو او ګډوډیو په وخت کې عبادت کول داسې دی لکه ما طرف ته هجرت کول. العبادة فی الحرج کهجرة الی. همدغه حدیث شریف امام احمد رحمه الله په دې لفظ سره راوړی دی، العبادة فی الفتنه، یعنی د فتنې په وخت کې عبادت کول داسې دی لکه ما طرف ته هجرت کول. امام ابن رجب رحمه الله په لطایف المعارف کې چې دا د کتاب دی د دې حدیث په شرح کې لیکي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه حکم سبب دا دی چې خلک د فتنو او ګډوډیو په وخت کې د خپلو خواهشاتو پیروي کوي او د دین ښوونې ورڅخه پاتې کیږي چې په دې سره د هغوی حالات د جاهلیت زمانې د خلکو له کړنلارې سره ورتوالی پیدا کوي. نو کله چې دغه مهال یو څوک په خپل دین باندې منګولې لګوي، د خپل پالونکي عبادت کوي، د هغه د خوښۍ کارونو پسې ګرځي او د ناخوښي له کارونو څخه یې ډډه کوي، نو مقام او منزلت یې له هغه چا سره مشابهت لري چې له جاهلي ټولنې څخه به نبوي ټولنې یعنی مدینې منورې ته هجرت وکړي. نو الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ هم له ګناهونو نه وساتي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.